السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زه محمد عباس او تاسو ګورئ الحقایق کمپیوټر چینل. زه نن د یو بلې ویډیو سره حاضر یم. موږ به د خپل موبایل سیټینګ څنګه بل موبایل سیټینګ ته اړولی شو. مطلب موږ سره سمسنګ موبایل دی، د سمسنګ موبایل سیټینګ به موږ څنګه طریقې سره آیفون موبایل ته یا دغه رنګه نوکیا ته یا بل چې کوم ټچ موبایل کې کومې ورجینې راځي هغې ته موږ څنګه کنورټ کوو. نو دا بالکل اسانه او ایزي طریقه ده چې مثلا موږ سره سمسنګ موبایل او هغه موږ د آیفون سیټینګ ته واړو. د هغې لپاره موږ راشو ټول ناول پلی سټور ته یو سافټویر دغه به ډاونلوډ کړو. دغه سافټویر ډاونلوډینګ نه پس به بیا دې کې سناسه سیټینګ وکړو او هغه بالکل زموږ موبایل سیټینګ به دغه آیفون ته واوړي. نو تاسو وینئ دغه سافټویر دا به تاسو ډاونلوډ کړئ او دې کې دغه رنګ لاندې ته وګورئ. دا سافټویر به تاسو ډاونلوډ کړئ. د دې ډاونلوډینګ نه پس به تاسو بیا دا اوپن کړئ او د اوپن کولو نه پس به دا تاسو دا به داسې دا به تاسو اوکې کړئ، انیبل به کړئ. انیبل نه پس به بیا تاسو راشئ دلته به تاسو دې ځای نه دا یو تاسو دلته انیبل کړئ. دا چې کله تاسو انیبل کړو دلته نه نو اوس به اوکې انیبل ووهئ او دا فل سکرین به تاسو ووهئ دغه څنګه که دغه شي پکې غواړئ که نه نو دا به تاسو دلته اوکې کړئ او سټارټ ډیفولټ ته به راشئ. ټیک شو سلیکټ او بس دې نه پس به اوس تاسو سکرین ته لاړ شئ. ستاسو د موبایل سیټینګ به او دا به دې ځای نه دلته راواړوئ. اوکې نو دې نه پس به ستاسو د موبایل کوم سیټینګ وي هغه به ټول آیفون ته واوړي لکه څنګه چې دا زما دا واخوتو. تاسو ویلدو دغه آیفون سیټینګ د زما د موبایل چې کوم سمسنګ موبایل د هغې سیټینګ ټول آیفون ته واخوتو. دغه رنګه دا وګورئ دا شي زه هم دې ته راواخوتو. نو یا مثلا د ما زه هاسپاټ بندوم یا بل څوک هم ټول هغه دلته نه ماته ښیي. ټیک شو یا لیټ میټ لګومه دغه رنګه یا اواز پرې بندومه لوکیشن وغیره کیمره پرې راوړمه نو هغه ټول سیټینګ زما آیفون موبایل ته واخوتو. نو په دې طریقې سره موږ خپل موبایل سیټینګ د بل موبایل سیټینګ ته اړولی شو او دا بالکل ایزي او اسانه طریقه ده. مثلا اوس زه غواړم چې یاره دا واپس زه خپل سیټینګ ته بوځم تاسو هلته اوپن ته راشئ. د دې نه مخکې تاسو دې کې وګورئ دې کې دا ټول نور هم سیټینګونه دي. د دې سیټینګ موږ شو کولی یا مثلا د تیم پې بدل کړو، ډیسکټاپ سیټینګ وکړو، فونټ سایز وغیره فونټونه بدل کړو، کوډ ولګو، ایپ پکې لاک کړو دغه رنګه هیډ ایپ دی پکې او لاک سکرین دی پکې دا ټول به دې کې تاسو دا وینئ. نو دې تاسو خپل سیټینګ بیا شئ کولی خپله. دغه رنګ دا شیز پکې راغلی دی دا موږ ته ډایرکټ نوټیفیکیشن یې ښیي سکرین لاک او بس پاور او دغه رنګه نور سیټینګونه دغه رنګ دا شو پکې. ټیک شو دا شو نو دې ځای نه پکې بیا موږ دغه سیټینګ کولی شو. نو اوس په دې نه موږ واپس وځو څنګه چې زموږ نه یې خوښ نو دلته به راشو سلیکټ دې یو ته دلته نه به اوس تاسو د خپل موبایل دا زوړ دغه واپس کلیک کړئ ستاسو موبایل واپس خپل سیټینګ ته واوړي. اوکې نو دا یو مزداره غوندې طریقه وه چې ما تاسو ته څه نسو وښودله. نو زموږ د مزید نورو ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ الحقایق کمپیوټر په نوم باندې ویډیو شیر کړئ نور ملګرو سره لایک کړئ کمنټ کړئ خپل رایې ولیکئ څنګه ویډیو